پرونم روز کالم پیژندل چې کالم چې دی د ای بی سی په حساب دی او روز چې دی د عدد په حساب دی. روز تقریبا لاس لک او څو دی؟ لاس لک اته څلوېښت زره 500 روز او کالم 14,304 اتیا کالم دا په د یو شیټ کې دی کنه. او موږ په یو ورک بوک کې هر څو شیټ اخیستی شو چې دا ټول به د یو نوم باندې سیف کیږي. بیا راځو موږ پرون سیل ادرس ویلې چې هر عدد چې موږ لیکو مثلا دا یو عدد شو دا بل عدد شو دا هوینه هر یو ځان ته ادرس لري چې د ادرس اسمته څو ده؟ څو؟ ای 15 خو خپل عدد ده ادرس ای اول به ویني کالم وایي چې ای بیا به رو وایو او او د دې شپږ ادرس څو ده؟ اف اته. نو چې کله مونږ میتماتیکل عملیه اجرا کوو مثلا منفي جمع ضرب تقسیم نو باید له چیز نه استفاده وکړو؟ ادرسونه استفاده وکړو. مثلا زه دا دوه جمع کوم نو اول به مساوي لیکو کنه 15 په کومه خانه کې وو په کوم سل کې وو ای اوه وینه د خپل انتخاب شو جمع یا منفي یا ضرب هر عملیه چې وي مثلا شپږ په کومه خانه کې ده اف کالم کې او کومه رو کې اته. نو ګوره چې ویل کې هغه خپل سلیکټ کیږي اول مساوي بیا ادرسونه ولیکه انټر وه ګوره جمع وي منفي وي هر عمل چې وي هغه راشي. او که چیرته بیا تغییرات راولو مثلا زه د عدد کې تغییرات راولم ګوره جواب کې به راسم خپله تغییر راځي. بیا کله چې موږ یو ټیبل جوړوو مثلا پرون یو ټیبل جوړ کړی وو چې پکې ورډ ایکسل ایکسس مې لیکلی او دلته هم ټوټل دا بعضې سټوډنټس وه او دلته به هم ټوټل شي. دا د دوی نمرې شوې دلته زه ټوټل راباسم. پرون موږ څه کار کوو مساوي به مو لیکو د هر یو ادرس به مو لیکو که نه. داسې که چېرته زموږ ټیبل ډېر زیات اوږد وي مثلا لاس پروګرام مو امتحان یې ورکړی یا مضامین یا یو بل د کمپنۍ یو ټیبل جوړوي چې په هغه کې دا کالم ډېر زیات وي نو که چېرته ته د پرون عملیه اجرا کوي چې مساوي دا جمع دا جمع دا دا قسم خو به ګوره وخت ونیسي که نه. نو بیا اسانه فورمول یې څه شی ده چې اول مساوي لیکئ بیا سم اس یو ام. په ورډ کې به مو په یاد وي که نه چې ټیبل کې مو فارموله ویلې وه که نه اول به هم سم لیکو که نه. سم چې دا همیشه د جمع لپاره استعمالیږي اول به سم ولیکئ. ګوره د فورمولو لیست هم راځي دا ټولې هغه فورمولې دي چې په اکسل کې ډېرې زیاتې فورمولې لري اکسل خو سم به ولیکئ. بیا قوس خلاص قوس چې د خلاص کو ګوره دلته درته وایي چې نمبر 1 بیا نمبر 2 دې کې هم نمبر په نمبر ورته ویلی شي لکه د پرون غوندې خو هغسې بیا وخت نیسي که نه. نو ته به څه کوې چې د اولې خانې ادرس به ورکوې او د آخرې خانې ادرس به ورکوې همیشه د اولې خانې او د آخرې خانې او کاسې هم نه کوې سلیکټ یې کې ټول په یو وارې هم کېږي ګوره ټول په یو وارې سلیکټ کړه بیا به هم ادرس د اولې خانې او د آخرې خانې راځي. ګوره څو راغی ډي 14 او آخرې څو راغی اف 14 د اول او د آخرې چې دې ورکړو د منځ خپله ټول اخلي ځان سره. نو بیا قوس بند او انټر یې کړه ګوره ټوټل به راوځي. اوس ګوره که زه چېرته تغییرات راولم مثلا دا م یو شي دا م یو شي دا م یو شي جواب یې څو راوځي 3. پوه شوئ. بیا کوم د نورو ټوټل راویستو څه به م کول دا به کلیک کو او کله چې دغه د جمع علامه راشي دا به لاندې راکش کو د نورو ټوټل به خپله راوځي. یا مثلا دلته زه دا جمع کومه مساوي سم او خلاص اول ادرس او آخر ادرس. اول ادرس څو ده راته ووایاست ډي څو ډي 14 55 خو خپل عدد ده که نه 14 ګوره هغه سلیکټ شو. بیا به آخر ادرس خو علامه به سیمی کالم ورکوئ شیفت به نیسئ دا د ال څنګ کې چې بټن ده دغه به سیمی کالم دې ته وایي دا به ورکوئ ال څنګ کې اوهو شیفت به ونیسئ بیا دا بیا د آخر ادرس څو ده ډي څو 14 دغه وینئ ډي 14 ګوره نور منځ یې ټول خپله انتخاب شو قوس بند او انټر ټوټل به راوځي. بیا د دې لپاره چې دا نور راوباسئ دا به داسې کش کړئ تر څو دا نور راوځي. اوس ګوره که زه 2 کې تغییر راولم څو راغی لاندې جواب 4. پوه شوئ. که چېرته داسې عددونه پراګنده وي مثلا دا زه غواړم چې دغو ټوله یو ځای سره جمع کړم بیا مساوي بیا به د اول او آخر ادرس ورکوي. اول ادرس اوس ګوره په دغو عددو کې اول عدد کوم یو راځي دا یو راځي چې څو ده جې اوه سم به ولیکم په سم کې جې څو ده 21
ګور هغه انتخاب شو بیا سمی کالم اوس اخر عدد کوم یو ده د کوم یو ادرس باید ورکو څلور ګوره که څلور کوم کالم کې ده ام او عدد درویشت ده درویشت اوس وګوره لاندې دوه عدد ترې پاتې شو که نه قوس کې وینې صرف دا راغله نو د دې دا مطلب چې صرف دغه درته جمع کوي دا دوه نه جمع کوي نو ته باید داسې ادرس ورکړي چې دا ټول پکې راشي دغه عدد چې د آخري کالم ده که نه کوم کالم کې ده ام او دا عدد ګوره آخري رو کې ده نو تاسو به بیا څه کار کوئ همیشه به د آخري کالم او د آخري رو ادرس ورکوئ اوس ګوره ودې لیکل ام چې کالم شو ام او دا عدد چې ده دا په کومه رو کې ده 25 نو ته به ورته کوئ چې ام 25 نو اوس دغه منطقه چې ده دغه ټوله پکې راغله نو اوس چې کله قوس بند کې انټر کې دا به ټول درته جمع کړي او کله که بیا په دغه منطقو کې کوم بل عدد ولیکي هغه به هم بیا ورسره جمع کېږي په دې خاطر چې ایریا ټولو کور شوې ده پوه شوئ او کوم داسې نه غوښته نو بیا مجبور یاست چې مساوي د سم نه پرته مساوي یا سم نه دا د دې ادرس جدا ورکړي دا جدا ورکړي داسې وکړه لږ به یې طریقه اوږده شي خو مجبور یې چې ټول ورکړي او که یې سم په طریقه کې بیا داسې کوئ پوه شوئ په دې باندې ښه دغه به زه لږ سلیکټ کړم له دې ځای نه به بارډر ورکړم او دا خو ټول درته معلوم دي که نه بولډ ایټالیکو فونټ او فونټ سایز او فونټ کلر او غټول او وړه کېدل په دې کې څه مشکل نه لري که نه کټ کاپي فارمټ پرنټر هم په یاد ده حاجي احمد په یاد ده فارمټ پرنټر د چا په یاد ده څه کار کوي دا کوم ډیزاین چې یو ځای کې وي غواړي چې بل ځای ته یې ورکړي اوس مثلا زه دغه ټیبل ډیزاین غواړم یا د یوې خانې ټول دغه ځای ته ورکړم نو دا سلیکټ کړه فارمټ پرنټر بیا هغه منطقه سلیکټ کړه ګوره هماغه سیم ډیزاین به هلته راشي اوس ګوره زه دلته خط ولیکم سره خانه عدد لیکم دې ته فارمټ پرنټر وایي ښه بل مو الاینمنټ مو په یاد دي که نه دغه ټیکس ډایرکشن ده دا به مو په یاد وي که چېرته غواړئ چې د خط ډایرکشن چینج کړي دا ټول ډایرکشن دی چې په څه رقم یې غواړئ پوه شوئ او دا څه کار کوي انډنټ وو کوم په یاد وي چې پاراګراف غواړئ لږ مخته شروع کړي لږ وروسته یې شروع کړي دلته صرف د یوه خانې لپاره ده علامې مو په یاد دي دلته مارچ او ټیکس ریپ هم لرو ټیکس ریپ بیا څه کار کوي که چېرته یو کالم ورو لږ غټه وي اوس ګوره زه دلته غواړم چې خط ولیکم بریا انسټیټیوټ مې ولیکو دا لاس به ډیلیټ کړم اوس دا ګوره کنفارم شوي بل کالم ته واوښته له دې ځای نه مې لیکلی په بل کالم کې هم راغی خو دا بل کالم کې نه دی راغلی دا یوه کالم کې ده چون په دا بل کالم کې خط نشته نو دا خط په دې خاطر دی ټول ښکاري که چېرې زه دلته یو شی ولیکم مثلا یو عدد مې ولیکه ګوره هغه څنګه شي پټ شو څومره چې ښکاري هغومره ښکاري یا نور بیا چون بل کالم باید خراب نشي په دې خاطر دی پټوي راځئ نو بیا د دې لپاره چې ته وایي ټول ښکاره شي ته ټیکس ریپ کلیکوي ټیکس ریپ کلیکوي لږ کالم ورسره غټوي دی بیا دویم لاین کې هم راولي او ټول به هم ښکاري او بله لاره دا ده چې بیا مکمل کالم ورته غټ کړي دې ځای نه دا ټول کالم غټ کړي یا په دې کالم ډبل کلیک وکړئ په دغه ځای کې ګوره په دغه ځای کې ډبل کلیک وکړئ څومره چې خط وي د خط په اندازه به کالم جوړ شي او که وایي چې نه په دوو لاینو کې دې راشي بیا به ټیکس ریپ کلیکوي ټیکس ریپ چې دې کلیک بیا چې کله کالم موړ هم وي بیا دی په دوو لاینو کې راځي په درو لاینو کې راځي بیا مجبور یې چې ټوله رو ورته غټه کړي یا به ټوله رو ورته غټه یا به ټول کالم ورته غټوي پوه شوې په دې اپشن باندې او بل مرچ خو مو په ورډ کې هم په یاد به وي که نه چې مثلا زه غواړم چې د یو څو خانې سره یو ځای کړم سلیکټ یې کړه او مرج یې کړه اوس به ګوره دا ټول یوه خانه شي مثلا زه لیکم سټوډنټ ریزلټ دې ته به هم کالم کور کوه رنګ کور کوه پوه شوې دا مینه ماغه د ورډ آپشنونه دي چې په کې اضافه نشته که دا شیان چینج دي دا به سبا ته پرېږدو اول به راشو فایل ته په فایل کې چېرته لاړو فایل کې نیو درته معلوم ده چې نوی فایل راولي له دې ځای نه خالي راځي او له دغه ځای کې بعضې ډیزاینونه شته که غواړئ چې له دونه استفاده وکړئ هم یې راوستی شي اوپن هم درته معلوم ده د اوپن شارټکټ فرات چی است کنټرول او که یې سیو کوئ کنټرول اس سیواز حاجي احمد څه کار کوي استاد کله چې یو شی مونږ یو کړی دا سیف کړی هغه کې تغییرات راوړل چې بیا یې سیف کو په بل نامه یې سیف کو مثلا دغه چې ده فرض مثال د استادانو د تنخواه هغه ده که نه شیټ ده د کومې میاشتې مثلا د یوې میاشتې ده
اوس د بلې میاشتې بیا هم دغه شی خو صرف په اعدادو کې تغیرات راولي که نه نور همدا شی وي صرف په اعدادو کې تغیرات راولي نو سیو کوئ تر څو 2 شي یا بیخي په بل شیټ کې جوړوم دا یو فایل کې بل شیټ کې ښه بل پرنټ شارټکټ چی است خالد کنټرول پی کله چې غواړئ چې پرنټ یې کړئ اوس مثلا زه دغه شیټ غواړم چې پرنټ یې کړم مونږ ویل چې په دې یو شیټ کې مونږ تقریبا ډیر زیات روز لرو کنه نو دا یو شیټ کې به ډیر زیات صفحې هم وي په دې خاطر چې لاس لاکه روز ټول به یو صفحه کې نشي پرنټ دی کنه 14000 کالم خو په یو صفحه کې نشي راتلای نو په دا یو شیټ کې مونږ ډیر زیات صفحې لرو صفحې به څنګه ښکاري چې کله ته پرنټ ته لاړ شي بیا درته ښکاري ګوره پرنټ کلیک کا اوس ګوره دومره ځای په یو صفحه کې راغلی او دلته درته لیکلي چې ټولې څو صفحې کې دي 2 صفحې کې دغه یوه صفحه ده چې کله دغه ځای نه نیکسټ کلیک کړې ګوره دغه بعضې خطونه بلې صفحې ته تللي چې کله دلته کلوز کلیک کړې اوس به ګوره دلته دا یو لاین پیدا شوی دغه لاین ته هم اوس پام شته د چې کله پرنټ پریویو کلیک کوي یا پرنټ کلیک کوي بیا ښکاره کېږي چې کلیک کړی مې نه وي اول سر کې نه ښکاري د دې مطلب دا چې دا خوا یوه صفحه ده او دا خوا بله صفحه ده اوس که لاندې لاړ شي ګوره دلته به اوس ډېر زیات نور وي وینئ دا خوا یوه صفحه شوه دا بله شوه دا بله شوه دا بله شوه دا نو اوس چې لاندې ځې ګوره دا ټولې صفحې دي نو اوس به په یوه شیټ کې تقریبا ډېرې زیاتې صفحې وي دا صفحې چې دي زیاتې کمې د چیش په اندازه کېږي د سایز په اندازه که چېرې موږ د صفحې سایز وړوکی انتخابوو که نه نو بیا په شیټ کې صفحې زیاتې جوړېږي او که سایز غټ انتخابوي بیا کمې جوړېږي مثلا اوس دغه تخته ده که دا کې غټې غټې خانې جوړې کړي که نه بیا کمې خانې جوړېږي او که وړې پکې جوړې کړي بیا زیاتې جوړېږي نو که چېرته موږ د صفحې سایز وړوکی انتخابوو نو بیا په یوه شیټ کې ډېر زیات صفحې راتلی شي او که چېرې غټې انتخابوو بیا صفحې کمې راځي نو فعلا چې دا په پرنټ ریو ته راځو له دې ځای نه پرنټوي له دې ځای نه پرنټر انتخابوي دا خو په ورډ کې مو ویلي وو که چېرې د یوه کمپیوټر سره د 2-3 پرنټره انتخاب وي هغه وي کنیکټ وي نو چې د هر یوه نه ته پرنټ باسې دې ځای نه به یې نوم انتخابوي بیا به پرنټ له مغه نه وځي مثلا رنګه پرنټر هم لرئ ساده پرنټر هم لرئ که نه ټول کمپیوټر سره وصل دي نو کوم یو نه پرنټ باسې ته باید له دې ځای نه نوم انتخاب کړي او کاپیز څو کاپیانې باسې مثلا دا یو فایل د 2 ورقې دی څو کاپیانې باسې له دې ځای نه به ورته وایي او بل پکې پرنټ ایریا ده چې څومره منطقه غواړي چې پرنټ یې کړي پرنټ اکټیو شیټ پرنټ اکټیو شیټ څه مطلب چې دا کوم شیټ کې چې مونږ کار کوو دا ټول راته پرنټ کړه کېدای شي مونږ 2-3 شیټه ولرو بل شیټ اضافه کوم په دې جام علامه به کلیک کوم شیټونه به اضافه کېږي مثلا دې شیټ کې هم تا کار کړی دې شیټ کې هم تا کار کړی خو ته ورته وایي چې کوم شیټ دې پرنټ شي صرف شیټ 1 دې پرنټ شي هو نو بیا هلته پرنټ کې ورته وایي چې پرنټ اکټیو شیټ اکټیو شیټ مطلب کوم شیټ کې چې زه کار کوم هماغه راته پرنټ کړه کوم یو چې فعاله هماغه راته پرنټ کړه پرنټ انټایر ورک بک ورک بک موږ پرون ویل چې ایکسل فایل ته ورک بک وایي او په ورک بک کې هر څه شیټونه راتلی شي که زه دلته ورک بک ورته وایم نو هلته 3 شیټونه لرم 3 واړه به راته پرنټ کړي او که پرنټ سلیکشن ورته وایي بیا څه کار کوي کوم ځای چې د سلیکټ کړی وي مثلا زه صرف دا ټیبل انتخابوم او غواړم چې همدا پرنټ شي نو بیا به په پرنټ کې ورته څه شی وایي پرنټ سلیکشن به ورته وایي او که چیرته پیجز غواړئ اوس مثلا دلته زه څو صفحو کې خط لرم په 2 کې ګوره 1 2 مثلا دې کې د 3مه صفحه کې هم خط لیکم 4مه کې هم خط لیکم چې پرنټ ریویو کلیک کړئ نو دلته به لیکلي چې څو صفحو کې ته 4 صفحې کې چې دا اوله ده 2مه 3مه او 4مه که غواړئ چې عدد ورکړي چې له څو نه تر څو یې راته پرنټ کړه بیا بل ته پیج کې ورکوي په ورډ کې مو هم ویلي وه مثلا زه ورته وایم چې له 1 نه تر 3 پورې اوس به اوله او 2مه او 3مه صفحه پرنټېږي نور به نه پرنټېږي نو دلته عدد ورکولی شي څو نه تر څو پورې کولیټډ او انکولیټډ په یاد مو دی د چا په یاد ده مې وایم زه د کاپیانو مثلا چې کاپیانو نرخ کوي څو دانې منظم کول چې څه رقم یې پرنټ کړي مثلا ما دلته ورته ویلي چې دغه 3 صفحې یا 4 صفحې چې لرم د دې 3 کاپیانې وباسه څه رقم یې وباسه که چېرته کولیټډ کلیک وي اوله 2مه 3مه بیا بله سره شروع کېږي بیا بله سره شروع کېږي او که انکولیټډ وي بیا اوله صفحه 3 وارې بیا 2مه صفحه 3 وارې دغسې غیر منظم به وي بل پکې اورینټیشن ده چې درته معلوم ده چې صفحه پورټریټ راشي که لینډسکیپ یې کې ګوره صفحه په بار باندې راشي او که پورټریټ یې کې په پورټریټ ګوره که دلته لینډسکیپ هم کې نو بیا چې دلته راشي ګوره اوس به صفحه لینډسکیپ شوي وینې کالم کوم ځای ته راغلی صفحه دغه ځای ته راغلی او چې لږ لنډې شي نو لږ به لنډه شوي وینې دا نو پورټریټ او لینډسکیپ یې هم کولی شي چې پورټریټ کې غواړئ که لینډسکیپ کې غواړئ د صفحې سایز چې موږ همیشه ویلې چې پرنټر کې هر رقم صفحه وه باید له دې ځای نه هماغه کلیک کړو مثلا که زه په A4 باندې پرنټوم نو باید
له دې ځای نه A4 کلیک کوم. ګوره دغه اندازې دي چې ما مخکې درته ویلې. که چېرته ما د صفحې سایز غټ انتخاب کړی، مثلا لیګل چې ده ګوره دلته اندازې هم لیکلي څو په څو کې ده 8.5 په 14 کې ده او A4 چې ده 8.28 په 11 کې ده. نو که زه A4 کلیک کوم نو بیا زما صفحې په شیټ کې ډېرې وي او که لیګل کلیک کوم نو بیا امکان لري چې لږ کمې وي په دې خاطر چې دا صفحه لږ غټه ده. نو همیشه چې په پرنټر کې هم هره صفحه وه هر سایز و دلته باید هماغه انتخاب کړئ. کوم په پرنټر کې A4 وي A4 کلیک کړئ، که لیټر وي لیټر ته څو سایز په هماغه اندازه شي او بیا یې وروسته پرنټ کړئ. مارجنز هم درته معلوم دي. مارجن څه ته وایي؟ چارطرف فاصلو ته وایي. دلته په شیټ کې درته ښکاري نه، ګوره دلته په شیټ کې ښکاري نه، خو که چېرې اوس ګوره اوله خانه دغه ده دغه ده که نه، زه دلته که چېرته خط ولیکم او اخره وینې دغه یو ده کومه د اخرې دا ځای دلته یې ولیکم، ګوره دلته مارجنز درته ښکاري نه. مارجنز همیشه چېرته درته ښکاري؟ په پرنټ کې. اوس وګوره ګوره له دې ځای نه فاصله لري، له دې ځای نه فاصله لري، دا هم دلته فاصله لري، دا هم دلته فاصله لري، چې دا څه شی دي؟ مارجنز دي. نو ته کولی شې له دې ځای نه مارجن زیات هم کې او کم یې هم کې، چې څومره یې غواړې ګوره هغومره مارجنز انتخابولی شي. بل پکې سکیلینګ ده. سکیلینګ څه ته وایي؟ نو سکیلینګ چې هېڅ سکیلینګ ونه شي، یعنی مطلب چې دلته ما دومره خط په دې یوه صفحه کې لیکلی، دومره خط په دې بله صفحه کې ده، دومره په بلې کې ده، دومره په بله کې ده. که زه چېرته غواړم اوس څو صفحې دي؟ 4 صفحې دي. که زه کله غواړم چې دا په 2 صفحو کې پرنټ کړم یا په یوه صفحه کې پرنټ کړم هم یې کولی شم، خو بیا به لږ وړکی کېږي. مثلا ته غواړې چې د 3 صفحو 4 صفحو خط په یوه صفحه کې راشي، بیا به لږ وړکی راځي. او که داسې هم کولی شي چې مثلا زه د یوې صفحې په 2 صفحو کې پرنټ کړم په 2 کې، نو په هغه صورت کې بیا خط لږ غټ راځي. نو دې ته سکیلینګ وایي. که چېرته نو سکیلینګ وي نو کوم سایز چې دلته مونږ انتخاب کړی وي د ورقې دمغه سایز په اندازه به پرنټېږي. او که چېرته مونږ دلته ورته وایي چې پیټ شیټ آن 1 پیج، څه مطلب؟ چې په دا یوه شیټ کې چې ما هر څومره کار کړی ده دا ټول په یوه صفحه کې راوله. نو بیا دی هلته ګوري یعنی امکان ته ګوري چې څومره قدر کېدای شي چې په یوه صفحه کې راشي. که چېرته اوس مونږ ټول شیټ ډک کړی وي چې هغه 10 لکه روز دي که نه او 14,000 کالم دی او ته دلته ورته وایي چې 1 پیج، بیا هم نشي راتلی. کموي یې خو په یوه صفحه کې نه راځي. کېدای شي چې کمو صفحو کې راولي، مثلا که تعداد 1000 وي کېدای شي 800 ته یې راولي، 600 ته یې راولي، خو یوې صفحې ته نو بیا په هغه صورت کې نه راځي. یوې صفحې ته په هغه صورت کې راځي چې امکان یې وي. مثلا اوس کېدای شي چې راشي په دې خاطر چې کم ده. اوس ګوره ټول راغله که نه، وینې راوړې کو دا یې ورسره یو ځای کو، دا یې ورسره یو ځای کو. نو که چېرته کله داسې خط لږ له یوې صفحې نه اضافه و، لږ هاخوا وتلی و، لږ دېخوا وتلی و، نو ته وایي چې باید په یوه صفحه کې راشي، نو بیا به دلته څه شی کلیک کوې؟ فیټ شیټ آن 1 پیج، په یوه صفحه کې باید راشي. او آل کالم آن 1 پیج، که د ټول کالمونه یوې صفحې ته کول، که د ټول روز یوې صفحې ته کول، دا هم تقریبا همدې غوندې ده. او نو سکیلینګ یې که کېږي بېرته به هماغه حالت ته راشي، بېرته به وینې 4 صفحې شي. پوه شوې په دې باندې؟ ښه، بیا راځو پیج سیټ اپ ته. د دې پیج سیټ اپ تقریبا له وورډ نه لږ متفاوت ده، چې په دې کې اول بیا پورټریټ او لینډسکیپ ته درته معلوم ده. دغه ګوره سکیلینګ شو، ګوره دلته هم لیکلی سکیلینګ او دلته هم څه شی و؟ سکیلینګ و. همیشه که چېرته اجسټ 100% دي کو 100% نو سکیلینګ ده. لکه دلته چې مونږ نو سکیلینګ کلیک کړو چې یعنې سکیلینګ باید ونه شي که نه، نو هغه څو ده؟ 100%. که چېرته سکیلینګ شوی و او تا غوښتل چې نو سکیلینګ یې کړې، یا به له دې ځای نه نو سکیلینګ لیکوي او یا به دلته 100 لیکې تر څو نو سکیلینګ شي. دلته ګوره فیټ 2 بیا لرو. مخکې مونږ دلته درلوده چې فیټ شیټ آن 1 پیج، ټول شیټ په یوه صفحه کې راشي. دلته بیا کولی شي چې ورته وایي چې نه باید په یوه صفحه کې رانشي، په مختلفو کې راشي. یعنې زه داسې ورته ویلی شم چې اوس ما په 4 صفحو کې کار کړی ده، د دغه 4 صفحو دي په څو صفحو کې راشي؟ په 2 صفحو کې راشي. یعنې دلته ورته ویلی شي چې د دغه صفحو راته په دغه کې فیټ کا، بیا یې وړکی کوي د امکان تر حده یې په مغو کې درته فیټ کوي. او که نو سکیلینګ کې یعنې 100% کې بېرته نو سکیلینګ کېږي. پیپر سایز هلته مو دلته مو. دا پرنټ کوالټي ده چې کله یې پرنټوي کوالټي یې باید څومره وي. یعنې که چېرته کوالټي زیاتوي بیا چې دا رنګ یې ډېر ښه تیز راوځي، چې کله یې پرنټ کې د ورقې رنګ ډېر ښه تیز ښه معلومداره وي، خو په هغه صورت کې بیا رنګ کېدای چې لږ زیات استفاده شي. او که کوالټي کموي بیا امکان لري چې لږ خیره پرنټ شي، خو بیا به رنګ ډېر زیات نه استفاده کېږي. مثلا که یو پرنټر کارټریج لري چې د هغو اندازه هم تقریبا معلومه وي چې دا یو کارټریج 2000 ورقې پرنټوي، 3000 ورقې پرنټوي. نو که چېرې ته کوالټي کمه کړې امکان لري چې ورقې ډېرې پرې پرنټ کړي، په دې خاطر چې هلته رنګ کم مصرفېږي، لږ خیره پرنټېږي. او که کوالټي یې ورباندې زیاته کړې بیا امکان لري چې ورقې کمې درته پرنټ کړي. پوه شوې په دې باندې؟ پیج نمبر که غواړې چې ورسره راشي
نو پیج نمبر که غواړئ مثلا زه ورته وایم چې پیج نمبر دې راشي له څونه دې شروع شي یو نه بیا پیج نمبر هم ورسره پرنټوي مارجنز مو دلته ویلي وو هلته هم ګوره ټاپ لیفټ رایټ اینډ باټم دلته هیډر اینډ فوټر هم لرو هیډر اینډ فوټر په ورډ کې ویلي وو که نه چې هیډر چې دا همیشه چیرې راځي صفحې په سر کې راځي او فوټر چې دا لاندې راځي نو هیډر څومره فاصله ولري له سر نه که مثلا ته کوم خط په هیډر کې لیکلی وي څومره را لاندې شي که چېرته غواړې چې لږ لاندې پورته کړي نو بیا له دې ځای نه فاصلې ورته ورکولی شي په ورډ کې به هم پوهېدې په ورډ کې هم فاصلې درلودلې که نه دا که هیډر کې د کوم خط لیکلی وي که چېرته فاصله زیاتوي نو هغه د هیډر خط چې د لاندې به راځي او که یې کموي بیا به پورته ځي او د فوټر هم کولای شي چې د فوټر کې کوم خط لیکي هغه بره راشي او بېرته لاندې لاړ شي بل سنټر آن پیج که چېرې کوم خط چې مونږ لیکلی وي مثلا په یو څه به ترې ډیلیټ کړم دغه ټیبل ما جوړ کړی او زه غواړم چې دا پرنټ کړم او چیرې پرنټ کړم د پیج په منځ کې باید راشي اوس کله چې دا پرنټوي اوس منځ ده نه ده که کله غواړې چې دا د پیج منځ کې راشي نو بیا به دلته ورته وایي چې سنټر آن پیج هوریزنټلی اینډ ورټیکلی دا د پیج منځ کې هوریزنټلی راته راوله افقي نو چې زه صرف دا کلیک کوم او کې کوم نو دی به ګوره هوریزنټلی منځ ته شي او که چیرې ورټیکلی کلیک کې بیا به ورټیکلی هم منځ ته شي خو دا په هغه صورت کې ښه کار کوي چې صرف سلیکشن دی ورته ویلی اوس خو ګوره چون ټول پیج ده که نه یعنې که ټول پیج یو ټیبل وي نو ټول پیج به اوس سنټر ته راغلی وي اوس ګوره زه دا ټول ټیبل کوم تر دې ځای پورې ټول ټیبل کوم نه اوس یې پرنټ ورته وایي نو ګوره بلکل د ټول ټیبل د پیج منځ کې ده که نه ولې منځ کې ده په دې خاطر چې مونږ سنټر او دا دواړه ورته ویلي که دا دوه ترې ایسته کړو ګوره امکان لري چې لږ راته خواته شوي نه اوس منځ کې نه ده او که ورته وایي چې هوریزنټلي هم راته منځ کې کا هوریزنټلي به منځ ته شي او که ورته وایي چې ورټیکلي هم راته منځ ته کا ورټیکلي هم راته منځ ته کا خو دا نو هغه وخت کې ښه معلومیږي چې مونږ صرف سلیکشن ولرو اوس مثلا زه دغه ځای پرنټوم او دلته مې ورته ویلي چې څه شی راته پرنټ کا پرنټ سلیکشن او هغه اوس ګوره چیرې راغی منځ ته راغی په دې خاطر چې دلته هم دا دوه کلیک کړي اوس که دا دوه نه وي نو بیا به چیرې راځي سر ته راځي پوه شوې په دې باندې چې سنټر آن پیج چې دا کوم شی چې پرنټوي دا باید د پیج منځ ته راشي هوریزنټلي افقي منځ ته راشي ورټیکلي عمودي منځ ته راشي که چېرته د سلیکشن کړی وي چې صرف دغه ځای راته پرنټ کړه نو هغه سلیکشن منځ ته درته راولي که د سلیکشن نه وي کړی بیا ټول پیج راغلی پوه شوې په دې باندې دا شو مارجنز پاته هیډر ان فوټر شو تعریف یې هماغه ده کار یې هماغه ده صرف طریقه یې لږ جدا ده چې دا به سوال خیر ووایي استاده که غواړئ چې دغه ټیبل په څو دانې